ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، هیله ده چې ښه اوسئ، صحتمنده اوسئ، د روغتیا او سلامتیا په هیله مو. نه پوهېږم چې دا ګرد د څه شی دی. مجیب الرحمنه څنګه یې؟ صحت دې ښه دی؟ قلاري ده؟ وخت ساعت ښه تېرېږي؟ فامیل ته خیریت دی؟ دغه ته څنګه یې؟ وخت درباندې څنګه تېرېږي؟ ښه تېرېږي؟ او کالي دې څنګه خیرن کړي؟ اوس راونوتو؟ بیرون تللی وې؟ څه ده کول بیرون؟ چکر دې ووهه. او ته څنګه یې؟ طیب نومېږي که نه؟ طیبه څنګه یې؟ څنګه خفه یې؟ څنګه خفه یې؟ څه دی؟ هو موږ نه مرورې بیخي مخ دې لکه خفه چې همداسې ښکاري لکه خفه چې یې که نه. نو مخ دې بیا ولې دی خوا اړولی موږ نه؟ ستا سایکل سره خبرې کوي؟ سایکل دې موږ اوس راغلو په همدې دقیقه. ښه، ملګرو دغه درې ورونه دي. مشکلات یې ما وړاندې له تاسو سره شریک کړي. لنډه لنډه کې بیا هم وایم چې پلار له دوی سره نه دی، درې ورونه دي، معیوبه دي. اتا ورور ماته د چا امانت راکړی، هغه به اتا ورور ته معلوم وي. 10,000 افغانۍ دي، دا به زه دوی ته وسپارم. مجیبه 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10,000 افغانۍ. هغه د چا چې دي دعا ورته کوه. صحیح دی؟ دا روپۍ دا لیکلې دي، دا دې منګه سره مرسته کړې ده. الله دې قبوله منظور الله دې قبوله منظور الله دې ولا اته والا تانا ټونه دا دې منګه سره ټونه مرسته کړې ده. امین. الله دې خوشحاله کړي. امین. بس دغه پیسې واخله او دا ستا دپاره دي. صحیح ده؟ پات دی دا واله.